افضل کوي. یو لوی مشکل نن په ځوانانو کې دا د په تعلیمي ادارو کې انګیزه نه لري، فکر نه لري، فکر دوی ته نه ورکول کېږي. بس هر ملا ته چې شاګردان په لاس باندې ورسي بله ورځ د بل خبره واورېدله د کفر خبره یې چې وکړله، بس شاګرد ورځ تر بلې نه د ملایانو سره په جنګ اخته کولو ته هڅوي. وروسته خبر درته کوم که ما اخته کول خو ډېر په اسانه ده، اوس مې که درې څلور خبرې درته وکړلې د خپل منځ کې مو سره اخته کومه، دا د امت په خیر باندې نه ده. خو خود به زه د ځان دا ما استاز ده د شیخ صاحب، استاز مې ده، پیر مې ده، ډېر وړکی د پلار والد رحمه الله نه مې مولینی استاز دی ده. کېدی شي په علمي میدان کې د ما او د ډېر اختلافات په مسایلو کې د یوه نظریه د ما بله نظریه استاز، زه شاګرد یم، دی استاز ده. د هېڅ علم کې محاله نه ده د پلارو د زوی په ډېرو تاسې چې تاریخ وګورئ د زمنو د پلرونو لوی لوی علما خپل منځ کې مسایلو خو فکري اختلاف ده، نو څه مشکل نه لري. دغه فکري اختلاف تاسې د امت د جنګولو دپاره مه هغه کویه، وړې وړې مسلې وي تاسې ترنه اټوم بمونه جوړ کوئ. داسې علما په ټولنه کې وینئ غیر له دې نه چې اختلافي هغه ته څه ورته وایي مسلو ته لمن وهي، بل هېڅ کار نشته ده. ټوله ورځ هم دې ته ناسته، هغه داسې ویلې هغه داسې ویلې، هغه ما ته خپله د طالبان هغه ملا تا پسې نن داسې خبره کړې، زه بیخي جواب نه کوي دی که نه ما څه کار ده ورسره، ما خپله انګېزه او هدف معلوم ده. زه اسلامي امت له سرداب نه راباسم، اسلامي امت ته حرکت ورکوم، راویښوم یې. استې که ما ته څوک نارې راوهي غواړي مې چې ومې ولي په ډبرو باندې مې ولي، زه هغه سره کار نه لرم. ما ولي دي کنځاوې دې م راکوي، سپکې سپورې دې م راته وایي، څه پروا کوي. زه خپل هدف او مسیر ته روان یم، غواړم چې دغه لوی کاروان د ځان سره ملګری کړم او د مرغۍ او وزر پرېږده دا بل وزرو سره ونښلو چې مزل روان سي. غږېږي دې ما څه کار دی، ما هېڅ شي هم نسي کمولی. نو الله عز وجل دې موږ او تاسې دغه مشکل هم حل کړي چې موږ انګېزه نه لرو. تاسو چې مدرسه کې کله درس وایې په پوهنتون کې تاسو ته څه انګېزه درکول کېږي، څه فکر درکول کېږي؟ موږ څه وکړو؟ علم زده کوو، څه وکړو؟ بیا امت راویښ کړو، ویده امت راویښ کړو او ویده امت هغو مسایلو ته متوجه کړو چې هغه ډېرې مهمې مسلې دي. تاسې چې اول دلته راغلي تاسې به ویلي چې نصاب نو څه مهم ده، اوس خو پوه سوئ چې نصاب څومره مهم ده، اوس خو پوه سوئ چې مدرسه څومره مهمه ده، اوس خو پوه سوئ چې پوهنتون مکتب له لاسه ورکول ځوان نسل له لاسه ورکول دي. ځوان نسل چې له تا نه واوښته مولا ته په ټولنه کې 3 یا 4 نفره په ټول افغانستان کې به څومره علماء ده اوس په نسبت 40 میلیونه انسانانو ته 1 میلیون هم نه دي په ټولنه کې 1 نفر ته. نو چې ټوله ټولنه یې تا نه واوښتله ګوره بیا به وروسته خبر درته کومه چې هغه صراع چې په مابین د کنیسې او د علم کې راغلی ده څنګه یې هغه الحاد ته بوتلله. موږ یې نن دغسې په میدان باندې پرېښودلو. مولي صاحب مکتب پرېږده مه، سپکې سپورې مه پسې وایه، کفر نه خلک راوځي او دا کېږي او هغه کېږي. نرسه ته ورسه مکتب ته، هغه د ځوانانو ځاله ده، په هغه ځاله کې انسانان ته وروځه. ورپرېږدې یې ولې؟ دا خو د ځوان سړي کار نه ده که نه چې ورپرېږدې ښودله. پرون مې درته ویلې تاسې په ټولنو کې ډېر ځوانان، یو ورور ده 6 ورونه دي، یو ورور یې طالبي ته راویستلی د 6 ورونه یې په مکتب کې دي. نو ته حسابوه که نه چې څنګه شوله. والله عز وجل دې مونږ راویښ کړي او باید مونږ په مدرسو کې کم علوم وایو، په جامعو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې، خصوصا په پوهنتون کې مونږ کم درسونه باید وایو.